دوستانو نن سبا په ټیک ټاک باندې چې الیشا او د هغې مور کومه بې شرمي شروع کړې، کومه بې حیایي شروع کړې، نو د دې یو ژوندی مثال یو ویډیو چې تاسو سره به دلته شریکه کړم چې دوی پکې د خپل جسم ټولې حصې ښکاره کړي دي، خپل جسم یې پکې بربنډ کړی دی. صرف د 100 روپو په خاطر باندې دوی دا کارونه شروع کړي چې یعنی دوی په ټیک ټاک باندې پیسې وګټي. د همدغه پیسو ګټلو دپاره دوی خپله خېټه هم ښکاره کوي، خپل جسم هم ښکاره کوي او د خپل جسم هره حصه چې دی دا ښکاره کوي. ویډیو موږ ته په لاس راغلی، تاسو سره به شریکه کړم، ضرور سره تر اخره پاتې شئ. دوستانو دوی نن سبا داسې کارونه شروع کړي دي چې الیشا په یو کمره کې ناسته وي، مور یې په بله کمره کې ناسته وي او پلار یې په بله کمره کې ناست وي. الیشا لګیا وي خپلې مور ته کنځل کوي او مور یې لګیا وي الیشا ته، دغسې پلار یې هم پکې کنځلې کوي، صرف د دې دپاره چې دوی ته ګفټینګ وکړي. یعنې کوم بیروزګاره کوم فضول خلک چې دي پښتانه یعنې بار ملکونو کې ناست دي، هغه دوی ته ګفټینګ کوي. د ګفټینګ مطلب دا چې دوی ته په یو نه یو طریقه باندې پیسې جمع کوي او دوی بیا دغه پیسې کیش کوي، صرف د دې دپاره چې دوی لګیا وي یو بل ته کنځل کوي او د چا چې سونیا شاه نه خوښه هغه الیشا ته ګفټینګ کوي، د چا چې الیشا نه خوښه هغه سونیا شاه ته، او دوی په دې طریقه چې بیا بل کس کله گیم وګټي نو بیا په دې بل باندې کمیس هم وباسي، خېټه پرې هم ښکاره کوي او هر څه پرې کوي. نو دا پښتانه کوم اړخ ته روان شوي دي؟ آیا دا هغه پښتانو یعنې پخوا خو چې کوم پښتانو هغه خو ډېر عزتدار ډېر غیرتي پښتانو، د خپلې خور لور ته د موبایل ورکولو جرأت هم نشو کولی. خو نن سبا چې دا کوم پښتانه دي معلومه نه ده چې دا د کوم قام او د کم خیل خلک دي چې دوی صرف د پیسو ګټلو دپاره خپل پرتوغاښ هم ښکاره کوي، خپله خېټه، خپلې سینې یا د خپل وجود نورې حصې ښکاره کوي. دوستانو موږ اکثره وخت داسې ویډیوګانې جوړوو چې تاسو ته هغه خامیانې در په ګوته کړو. نو د دې ویډیو جوړولو مقصد زموږ همدغه دی چې پښتانه خپل بچي د داسې بېهودګۍ نه وساتي، یعنې د ټیک ټاک نه وساتي، په ټیک ټاک باندې عادت نه کړي او همدغسې د یوټیوب کوم غلط او خراب چینلې دي د هغې نه هم وساتي. امید لرم تاسو به ما سره متفق ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.